اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. د هوډ رادیو قدرمن اوریدونکو سلامونه هرکله په ځانګړي بحث کې عطا خان شینواری یو ځل بیا حاضر دی. قدرمنو اوریدونکو دا ځلمو د ننګرهار ولایت د بټي کوټ ولسوالۍ د محترم ولسوال صاحب سره نن بحث ځانګړی کړی دی. په دې هیله چې تر پایه را سره اوسیږئ. محترم ولسوال صاحب د هر څه نه مخکې تاسو ته ښه راغلاست ورکلې او خوشحاله شو چې موږ ته مو وخت راکړ. الله خوشحال نصیب. بسم الله الرحمن الرحیم. ما نوم سید نور سنگری دی، د شیرداد ولسوالۍ اصل اوسېدونکی یم. په الحال دلته د بټي کوټ د مرد د خوانو ولسوال یم. تقریبا 7 میاشتې کېږي چې دلته راغلی یم. نو کومه برخه کې تاسو مانه پوښتنه کول غواړئ که هغې کې پوښتنه وکړئ چې تاسو جوابونه ووایم. ډېره مننه. ستاسو راتګ کومو شرایطو کې وشو؟ دلته چې راغلی که لنډه رڼا په خپل راتګ باندې واچوئ. الحمدلله چې موږ دلته راغلو نو د مانه مخکې عبدالله ملنګ وتی هغه ولسوال و، اوس هغه د پچراګام ولسوال دی. هغې نه وروسته بیا موږ د مسؤلیت لپاره رسمن د ولایت د خوا نه ولایت نماینده راغی. هغوی خلکو ته ورمعرفي کړو. تر اوسه پورې په خپله دنده باندې خدمت باندې مصروف سره کوي. خو هغې کې دا رسې مخکې که بعضې کارونه داسې اوس چې امارت د خوا نه د ادارې نه مخکې نو هغه کارونه نیمګړي پاتې وو. هغه کې بعضې موسسې له هغې نه پاس د هغې یوه موسسه ده چې دیوال 1.5 متره دیوال شاوخوا یو پکې کاریز دی. دا کار په اولو کې دا شروع شو. الحمدلله اوس هم جریان لري. تقریبا 290 کسان پکې د ورځې کار کوي. نو کار ښه په پرمختګ روان ده. غالبا 2 میاشتې شاوخوا نور پاتې دي، نور کار تکمیل شوی هم دی. بل په ورځ د ورځې هغه دپاره دا کار هم د ولس دغه دپاره د امارت د خدماتو یو خدمت دی چې ولس یې روان کړی دی. دویم باریکاو کې هغه لرو تقریبا هغه هم د 2 میاشتې زګۍ پوره کېږي. هغه استنادي دیواله دی، خوړ ته د اوبو دپاره. نو دغه د موږ د دې څه راغلی چې دولت بیا کوم کار شروع کړی دا په غټه سیوا کار دی. نور مؤسسات چې کوم شیان راوړي مواد راوړي هغه خو معلوم تاسو په جریان کې یاستئ، تاسو په ځینو خبرې چې دلته تقریبا اوس 9,000 او 6,000 هغه لري کارټون لري. دا مسلسل دا کار روان دي. څو ورې دا تکرارا دا کارټون خلک د مسکران خپل مالونه هغه اخلي، مواد اخلي وړي. نو الحمدلله د امارت اسلامي سوري خدمت واسه اوس یو یا سوي کوي. نو خلکو ته اطمینان ورکوو خپل خوانه د امارت په نمایندګۍ سره چې موږ هر هغه قسمه او هغه چې راسي ښېګړی سره هغه چې راسي دوی سره به خامخا دوی ته به رسېږي. که هغه دوی مشرانو که د کشرانو که د یتیمانو که د کونه د هر چا مال هغه ته به خپل مال رسېږي. غدر به د امارت د مسؤلین د خوا نه کېږي. او ولس نه هم دا توقع ده چې داسې مشران موږ ته په لاس کې راکړي، مخ ته راکړي چې هغه داسې مشران د دوی خدمت موږ ته دوی هوایج دوی هغه موږ ته راورسوي. نه داسې غلو ډاکوان خپله ځانه مخکې کوي لکه چې مخکې خلکو چور چپاول شروع کړو. چور چپاول یې کاوه، هر چا خپل خېټه مړوله. اوس به داسې انشاءالله نه کېږي. دوی نه هم دا درخواست وي داسې خلک رامخته نه کړي چې هغه ویلې دوی حقونه پایمالۍ وخوري او وروسته بیا د حقونو چې هغوی حق وخوري پایمال کوي. بله لاره نه لري چې بیا هغه دوی په هغې شکایت وکړي چې ثبوت سره بیا موږ هغه ونیسو تکلیف شي. نو دې ته پیدا نه کوي. اول دوی په خپله مقررې کې څوک موږ ته معرفي کوي دا د موږ مشر د قوم د ولس مشر دی. نو هغه ته بیا موږ د مشر په سترګو ګورو. لحاظ یې کوو خپل د ولس حقوق هم هغه ته په لاس کې ورکوو چې په سلام بس سالمه هغه معنا باندې ورته ورسېږي. ولس اکثره په همدغه خبر باندې ډېر فوکس کوي چې کیدای شي امارت زموږ خبره ونه مني او یا هم د همدغه مشرانو د طرفه لکه تاسو اوس یادونه وکړه همدوی یېرولي چې دوی په ملګرتیا یا په انډیوالۍ باندې د زموږ روابط او اړیکې امارت سره ښه دي. ستاسو مطلب موږ یعنې په لوی لاس یې په زوره په خلکو باندې ځان مشر کړي. ستاسو ډاډ او هغه ته اطمینان څه دی د دغسې خلکو د مخنیوي دپاره هغوی ته څه ویل غواړئ؟ مهرباني. موږ خو اول سلسله راغلو غونډه مو وکړه. په هغې کې دا و چې دغه ولسوالي سره دا دوی د خدمت ځای دی او دلته چې دوی څوک موږ ته معرفي کړي چې دا د موږ د خوا نه مشر دی هغه خو دوی نه موږ اطمیناني چې دا دی سړی دوی ته په خدمت کې دوی امانتګار دی. نو موږ هغه ته د امانتګار په سترګو ګورو. بالفعل ورته تقریر کې څه مشکل پیدا و نو هغه به د دوی د خوا نه ځکه ټاکنې موږ د خوا نه کېږي. که موږ څوک چاته ولیږو نو که موږ ځان سره مصلحت وبولو خلک به وایي دا په موږ خلک مسلطوي. دا به د مشري قاعده نه ده داسې طریقه اوسي په قوم سره. موږ قوم ولس خپلې خوښې ته پرې کوي. چا چې کار وي د امارت اسلامي هغه پورې اورګانو پورې کار نه ورځي هر څوک وي هغه په آزاده فضا کې خپل هغه د لاس کولو حق راتلی چې خپله خبره وړاندې کوي چې موږ خبره په موږ نه حال کې ده موږ خپله ورجې ته خپل امیر صاحب ته وړاندې کوي چې هغه والي دی یا امنیه کومندان دی استخباراتو مسؤل دی. زیاتره خلک کیدای شي خفه شوي اوسېږي چې یا هم یره لري چې امارت کیدای شي موږ سره هغه سلوک ونه کړي
د سلوکو په حواله باندې دلته د خلکو راتګ څنګه دی او د هغوی حق او حقوق عرایض او د هغوی د مشکلاتو په هکله باندې د هغوی د حل لارو په هکله باندې که لږ وغږېږئ یا هم داسې کومه ښکاره بیلګه ولرئ چې ستاسو په یاداشت وي. نو هغه سره یو داسې هغه خلک چې د امارت اسلامي خلاف دي، هغه د نظام خلاف کاروایی کوي، لګیا دي بوختي حکومت څخه کوي. هغه نو چې امارت اسلامي هر چې ته په لاس دوی ته ورغله او ګیر کړه راپور لاندې و، نو خامخا به هغه نیول کېږي او په خپله سزا رسول کېږي. هغه نو هغوی کار دی چې محکمې ته لیږي بخي معاف کوي، هغه د هغوی کار دی. خو الحمدلله د دې په دې اداره کې چې څوک کار کړی مخکې کړی و یا کار یې کړی نه د پاتې شوي خلکو دا ادعا پرې کړې چې دا دلته کار کوو یا د جاسوس په سیستم باندې یا په بله معنا باندې هغه خلکو ته امارت اسلامي هغه کړې عفه کړې ده. نو د هغې باوجود چې دوی بیا خیانت ونه کړي او بیا سرغړونه ونه کړي د امارت د حقوقو نه هغه وکړي د سرغړونه ونه کړي، نو هغوی ته هېڅ قسم هغه متوجه نه خطر. د نن غوندې شپې هم راته چې ورځې هم راته خپل ولو کانه کې یو عالم وي هغه ټول وخت په سنګر کې تېر کړی، مرچک یې تېر کړی، د مجاهدینو رهبري یې کړې، خپله قرباني ورکړي. هغه د چا سره دی چا سره هغه راوړي چې هغه یو دوکاندار یو مسله یې ورسره راسي، هغه یو د تېر نظام سړی حقوقي مسله یې سیاسي اړخ نه لري. موږ دغه او دغه په یوه سترګه ګورو، حق محکمې ته لیږو چې چا حق وي محکمه به یې ورته ورکوي. هېڅ ممانعت دا نه کوو چې دا موږ تر 20 کاله تېر کړي سنګر کې او دا بل نه خدای نه خاصه پاتې شوی په بله اداره کې پاتې هغه د حقوقي مسایل هغه کې انشاءالله موږ چا سره هغه نه کوو. سیاسي مسلو نه بغیر چې هغوی امارت اسلامي مخالفت وکړي هغه خپل ارګان کې موږ پرېږدو. د دې ولسوالۍ د خلکو نه څومره راضي استئ او یا هم پوه شوي استئ تاسو نه راضي دي نه دي راضي؟ نو داسې چې زه خو خپله دلته چې راغلی ما داسې یو کار په دوی کې لیدلی نه دی ولس نه چې زه دوی نه خطر احساس کړم یا د دوی نه کوم ما ته داسې هغه چې زه دوی نه مایوس شم، کاملا د دوی نه خوشحاله یم او مطمئن یم ترې. البته داسې ډېر مخلوق څلورنیم لکه نه پورته هغه لري دا کوي ولسوالي ده، بعضې خلک به داسې وي چې غږ به یې نه را رسېږي، غږ به یې نه را رسېږي دلته، نو یا به څوک را پرېږدي نه چې امارت اسلامي چې ورغلو نو خامخا تا په تېر نظام کې کار کړی دی او تا بندي کوي او تا نیسي او تا نه ماشین اخلي. موږ چا نه ماشین نه اخلو، کله چې موږ ماشین نه اخلو عملیات کوو لکه مخکې تېر شو عملیات تېر شو هغه د امارت اسلامي خپل حکم دی که والي موږ ته حکم وکړه مشخصه کس به راغواړو ستاسو دا حسابي د شپې نه ورځو خفه کوو نه بچیان نه ترو هېڅ ترتیب تکلیف ته نه رسوو. هغه بل ته راغواړو تاسو دغه شی شته که اسناد ثبوت سره وو خو ورته وایي دا د بیت المال شی تا ته ګټه نه کوي، نو دوی نه موږ پوره اطمینان یو الحمدلله هېڅ قسم هغه نه ده تر اوسه پورې. او بل موږ په ارض کې دفاعي سیستم قوي دی، دفاعي خلک لرو، موږ په دې ولس کې خلک سړي لرو، د نظام والا لرو. که څوک داسې یو غونډه معمولي هم کوي موږ خبرېږو، خو بعضې موږ بیا پلټنه کوو بعضې غونډې داسې وي چې هغې خپل منځ کې څه خبرې روغه جوړې دي مړې دي زنانو څه خبرې نو هغې بیا موږ کار نه لرو. که سیاسي غونډه څه ورسو جاسې موږ مخالفت هلته ولس سره دي چې دوی سیاسي غونډې شروع کړي چې چا په مقابل کې ودرېږي د امارت اسلامي په مقابل کې چا سره ودرېږي. بیا داسې خلک زه نه ګورم ته انشاءالله که وو نو بیا خو لار ور کې پراته وي بعدې. دا ولسوالي د زراعت له پلوه ډېره حاصلخیزه ځمکه لري او د زراعت په حواله باندې وی چې کوم کارونه د اسلامي امارت د نظام د طرفه روان شوي دي یا هم څه پلانونه شته دي؟ اوس خو الحمدلله داسې نیالګیو ټیم چې و په هغې سره د زراعت والا د خپل هغه ورسره لیمباډه وې ونې وې د هغه ونې وې داسې ورته د امرود و غالبا د مالتیب کې وې دا شیان هغوی نال کړو لګیا و. بیا د سبزۍ په هغه کې د بینډۍ و دا شیان راوړي تخمونه د بادرنګ و دغه خلکو ته په وخت سره ورکړي مدیر د زراعت خلکو ځان سره نور یې کړي د خدمت هغه د کومک دپاره موږ سره پوره منډه کړې ده، نو کار روان دی الحمدلله مشکلات به نه وي. د شنو خونو په حواله باندې وی دلته خو سبزي ډېره کېږي، د شنو خونو په خو د شنو خونو دلته اوس پورې چا نه دي ما په نظر نه درغلم څوک راغلي نه چا جوړې کړي. د هغوی ما ته پیشنهاد کړی نه دوی که ولس وغواړي چې موږ دا شی خو څوک غواړي که نه چې موږ دا شی کوو نو بیا هغه په وخت سره انشاءالله موږ هغوی سره شریکوو خپل مرجع سره. صحت څنګه دی په دې سیمه کې؟ نو ښه دی الحمدلله. دلته اودسي یو صاحب د موږ د بیټ کوټ هغه سره ولسوالي ګڼ مېشته ولسوالي د مشکلاتو کې زیات دي د مریضان د اسپتال کمزوري سره. په هغې کې بیا ما د سیادامي والا سره خبره وکړه، دلته سیادامي مسؤل چې دلته فاتح صاحب راغلی و، بیا ما هغه ته وویل تاسو یو هیئت مقرر کړئ دا زموږ هغه ضعیف دی، دوات هغه به هم وسي تصفیه به هم وسي بعد داسې دوات تاریخ نه تېر وي نو هغه به ایسته کوي. بیا هغه غریب خپل هغه کوو دې کې بدل سي. بیا بل رئیس راغلی هغه بیا هغه غونډه وه د کومې تعریفي منډه غونډه وه زه یې غوښتم بیا ملګري ورغلي وو هغه کې ما غوښتنه همدا وه د دوی نه چې دا زموږ بټي کوټ کې چې کوم اسپتال دی دا کمزوری دی لکه موږ د اسپتال لرو موږ ویل موږ دوی دا موږ دا غټ سي چې هغه په ځای چې موږ قوي مریضان سخت مریضان هغه ته نقل کړو غني خیلو ته باید په خپل اسپتال کې تداوي وکړو. بیا هغوی دا شی راسره چې موږ دې باندې شرط پوره کار کوو. بیا دا مو ورته ویلي چې د خدمت دپاره چې کوم ځانان د هغه دپاره هغوی دا به یې دود وسي یو باندې نه کې مشکل نه حل کېږي. د امبولانس هم ورته ویلي دوی دا شی راسره منلي دي انشاءالله وخت سره کار به وکړي اجرات به وکړي. بالکل
نورو کومو کلینیکونو ته هم د صحت په برخه کې تاسو کوم سفر کړی دی نورو دغه تسیمو ته کلیو ته که نه مو سفر یې ولاسي زه ډېر مصروف یم دې کې کارونه کې لکه ته اوس وګورې موږ 2 کسان کار ته ناست یو یو ملګری بل وکېنولی او یو د خپله ناست یم کار دپاره د خلکو مشکلات په اساس باندې د هغه نه ډېر نه وځو دغسې ځان چې موږ پورې ډېر اړه ونه لري نه ورځو که یو شی داسې تکلیف یا موږ پورې پانایستل یا د هغوی کتل هیئتي موږ ته ضرورت لري په هغه ساعت کې ځان رسوو انشاءالله ساحه ګورو او خصوصي تکلیف څه نه معرف څنګه دی د دې سیمې خلک او معرف نه الحمدلله خو داسې هوښیار خلک دي معرف سره ډېره مینه ده خپل بچیان او هغه چې موږ ګورو بعضې وخت د لیسو د هغه مخې تېرېږم ګورم نو ډېر په هغه سره راځي خو یوه خبره مې هغوی ته وکړه هغوی مې غږ هم کړی و چې تاسې به دا غیرحاضري به نه کوئ که چا غیرحاضري کوله د هغه نه خپله ځکه چې دا تاسو در سپارل شوی هغه دی مسؤلیت دی نو په دغه کې بیا صلی الله نه بخي که نه د خلکو بچیان به بېسره نشه کوي نه نو هغوی غریبانو دوی ما سره منلي چې انشاءالله دې کې به هغه نه کېږي بیا علماو بعضې خبره کوله چې دوی غیرحاضري کوي وایي چې موږ ولسوال صاحب غواړي کار دپاره یا کار دپاره ما زه دا کار بیخي کوم نه هغوی لپاره بنا دا خبره کړې زه ځکه نو کوم زه د خدمت دپاره دلته راغلی یم نه چې په بل چا کار وکړم په خپله کار کوم که بیا ما د وخت نه پورته نو هلته اوس قضا څه که نه له بل چا ته زه شی نه لیکم تر څو چې هغه خلکو غوښتنه ورکړي دا اړیدین چې هغه څخه وکړي د جنګوونکي لانجه کوونکي هغوی خپله یو خوښه کړي چې یاره موږ پلانې څه باندې روغ وکړو موږ ته ولیکئ موږ هغه ته ولیکئ ستاسې دوی کار خلاص کړي نو الحمدلله مشکل نه سره دی هغه باره کې هغوی کار ښه پوره روان دي یو څه هغوی مشکلات و هغه دا سرپنان د شاګردانو بیا هغوی د هغه سره ریاست سره خبرې شریکه دوی پیشنهاد وکړه ما ورته تایید کړ هغه ته یې ورسوه دا خو نثار کله اجرات کېږي وسي د امنیت په هکله باندې د دې ولسوالۍ ولس ته څومره ډاډ ورکولی شي چې امنیت څنګه دی دلته او الحمدلله چې اوس خو لکه د امارت اسلامي اول راتګ دی دلته په 60 کالو کې په 60 کالو کې خامخا به د ولس کې داسې خلک روزل شوي چې هغه د غلا نه د بدعملۍ نه بل کار سره هغوی لیدلی نه د چا په هغې تشویق کړي دي ځکه د مسلمانه جامعیت سره دا په شرعي نسبات شریعت سره هغوی هغه کې کنټرولېږي کله شرعي هغه احکام نافظ نه وي شریعت یو جامعه کې نه نو خامخا وحشت خو د خلک هغه کې میلان کوي ډېر کوي خو الحمدلله داسې پېښه هېڅوک نه ثابتولی چې ولس طرف کې داسې تاوان رسېدلی چې هغه دې په نورو د مملکتو کې نه یو داسې څه چې غلي هغه سپېره غلي خلک هغه هم دا کار کوي یو غلی شي موږ ولس ته ویلي که تاسو هر څوک دا سړی ولده چې تاسو ته ضرر رسوو ما نمبر د ګروپ هغه کې ولسغږ ګروپ کې هم دی ما بس همداسې راته ولیکئ پلان سره دی موږ نمبر یې ورکړي د امنیه کومه دا نمبر د استخباراتو مدیر نمبر ما خپل نمبر یې مرګ ټولو د ولس سره ستني کله چې یو مشکل بهیږي موږ سره رابطه کوي الحمدلله داسې یوه پېښه من سره راغلې نه ده چې هغې کې ولس ته اورېدلی تمام ولس ته ډاډ ورکوو انشاءالله اطمینان ورکوو د امنیت په خاطر دغه سیمه چې یو قسم د سیلانانو دپاره هم ښایسته سیمې لري دلته د بهرنیو خلکو راتګ شته دی نشته دی د امنیت په هکله څه ډاډ نه د بهرنیو خلکو سره راتګ یا خو په خامخا یا د ولایت سره رابطه لري هغوی موږ ته سپاري د هغې تاریخ نه به راځي کار څوک وي الله به د هغوی د استخبارات دخوا نه راځي یا به د امنیه کومه هغوی خپل مکتوب ورکوي کله چې مکتوبه موږ ته خلک ورسېږي وسپارل شي د امنیت دغه مشکل ورته کوم ځای ځي په کومه ساحه کې دوی غواړي چې موږ هلته هغه وکړو د امارت اسلامي د اصول لاندې سفر وکړو نه غونډه کولی هېڅ مشکل ورته نشته د نورو ولسوالیو نه خلک راځي دي ولسوالۍ ته دلته خو د تقریبا د څو ولایتونو خلک پراته دي د هغې نه چې مسافر راځي پکې دي شین شوي دي ټول دا شي ډېر څومره د ښه والي احساس کوئ چې دلته راغلي یاستئ او روزانه د خلکو خدمت کوئ او الحمدلله داسې راسي اوس په دغه باندې خو چې د موږ کوم کار کوو غالبا د خلکو کاملا مشکل حل نشي خوشحاله هم نشي ځکه تا د مخکې ما وویلي خلکو په ذهنونو کار شوی دي اوس که خلک چا څوک معرفي کوي چې فلانی تا دشمن دی که بیا د دشمن څومره صفتونه ورته وکړي بیا زړه کې کېوي دی ما دشمن دی خو الحمدلله چې دوی کوم خدمت په دلته اوس کېږي هغه بیا د دوی نه پوښتنه کولی شي چې تاسو په کوم اندازه خدمت شوی ده کېږي تاسو سره د امارت اسلامي کارکنان دي دلته مسؤلین دي څرنګه چلند کوي دلته هر کله چې د یو کلیوال د یو لانجه یو طالب مسؤل دی لانجه راغلی ما د دې دپاره چې سبا رانه الله پوښتنه ونه کړي نو اول ما طالب راوښتی دی هغه نه مې پوښتنه کړې بیا مې بل پسې راوښتی دی چې څه که دا بکي انسان لانجه خو راځي که نه یو خفګان راغی نو ما الحمدلله دوی دغه په دغه کې رفع کړی دي دې هغه مې مجازات کړی او د کلیوال مې الحمدلله خوشحال لېږلی تاسو پوښتنه هم کوی شي نو مشکلات نشته لري الحمدلله تر اوسه داسې مشکلات چې موږ وایو چې ولس موږ ناراضه شي یو خو د تماما چا غوښتنې نه پوره کېږي او امارت اسلامي لګیا دی چې الحمدلله دوی دا کا مشکلات دي ولس یې خامخا یې رفع کړي په وخت سره
د بهرنۍ مرستو په حواله باندې مخکې تاسو مختصر نظر هم وړاندې کړ، خو بهرنۍ مرستې څنګه دي دلته په کوم اساس باندې ویشل کیږي؟ دلته خو دوی چې راغله اول هغه والا راغله د ډبلیو پي ولا د چیف د ډبلیو چي دغه راغله، بیا هغوی مواد ما ته ویل چې دلته موږ سروې کوو. ما ورته چې سروې کوي مکتوب یې راوړو، موږ ته به دې تاسو په سروې کې چې کومه خدمت وي نو کومه برخه کې موږ تاسو سره همکاري کول زموږ ته غږ وکړي. هغوی بیا د دې په خاطر خبرو کړو چې امنیت په خاطر باندې موږ کسان وي نوایلو وخت بیا ما ورته امنیت کسان ورکړل. الحمدلله تر اوسه پورې تقریبا څو میاشتې کېږي دا مواد روان دي. 6,19 کسان موږ دغه یو موسسې سره هغه لرو. په خپل تاریخ سره خلک راځي کارټون لري، موږ د امنیت لپاره ټول خلک لګېدلي ساحه کې چې کوم مجاهدین صاحب دي چې هغوی ته کوم خفګان ورسېږي هغې ته دوامداره ورکوي چې اوس د ورې ورځې ورکړه د اخر هغه کې چې بیا به څه راوړي څه به کېږي نو هغه معلومات نه سره. فلحال یوه مؤسسې 3 شکل لري، یو د کنجاړي او د مالدارۍ په هغه کې ورکوي. 300 کسان غالبا دا دي او 300 کسانو ته دغه کسان چې نغد مرستې ورسره کېږي چې هغه داسې څوک وي چې یا دایي مرض باندې اخته وي د کور سرپرست بل څوک نه لري، دا مؤسسه هم لګیا د دولت لخوا نه ده، دا دولت لخوا نه ده. داسې کسان چې یا بیخي سرپرست نه لري، یتیمان دي، کونډې دا یا داسې معیوب وي چې هغه بیخي د کار یې نه نو هغوی فلحال اوس سروې نمبر کت سوي سروې کوي او هغوی نیم دا د هغه دي چې 10 کیلو 11 کیلو دي خو 1 کیلو هغوی بیا د نقل د موادو کې د غنمو کې هغه کوي، هغوی نه کټ کوي څاري. 10 کیلو موږ د هغه مواد ورکوو، د هغه ورکو غنم ورکوو د ورځې، هغوی 8 ګنټې کار کوي. اوس په فلحال په دې کار شروع دي چې سروې وکړي کلي او لښتي پاکوي، لښتي مقابل کې دغه ورکو غنم ورکول کېږي. ډېره مننه. دغه مرستې پخوا یا په تېر دولت کې یو قسم بدنامې وي چې د قومي مشرانو یا ملک صاحبانو په نامه باندې خلکو غلا کولې راغلا کولې. په اوس وخت کې خلکو ته څه ډاډ ورکولی شي څومره شفافې دي دا؟ الحمدلله دا شی خو خامخا مرته ویلي چې په ذهنونو کار څه و. بعضې خلکو داسې مشورو هم کړی نه دلته په دې ولس کې قوم کې چې زه خو وایم چې دا ولسوال دغه ډېر خلاف دی ملکانو، هغه چا خلاف چې هغه د شریعت خلاف وي او هغه د دې قوم د اصولو خلاف وي، هغه د دې قوم د مال خوړونکی وي. څوک چې د کم مال ساتي او اسلامي نظام مخالف نه وي، دغه اسلامي دولت خلاف نه وي، موږ هېڅکله چا مخالفت نه کوو. ځکه پیغمبر څنګه وایي چې قوم چې دی خادم د قوم وي، کله دوی ښه خادمي کوي څه مشکل هم کیسته نه. خو خبره دې کې ده چې دلته اوله په ونډونو دا شی تقسیمېده، دا ډېرې خطرناکه خبره وه. دا شی ما الحمدلله پوره لغوه کړی. ما د مؤسساتو د هغه لایحات چې دوی لري خپل دغې مطابق کړی، سروې هم کړې ده ملګرو ته مې مامورینو ته خپل انجینر لاړی او هغې په اساس همغې سروې په اساس مې توضیح هم کړې ده. کوم داسې مشکل منځته راغلی دی، یو ځل دوه داسې شوي وو چې ما ته موږ ته یوه ښځه زنانه وه چې څوک ورته ورغله، خپل تره و تره زوی چې دا ورغلی په سترګه باندې ړوند وم داسې، هغه بیا ویلو چې دا موږ ته بینیمه دا خو موږ د ون کار دی. بیا ما هغه راوړل ته بندي مې هم کړ، بیا د کار نه توبه مې ویستل. بل داسې پېښه راغلی نه ده چې خلک دی دا د کم مال په ډېر وویشي، مقصد 10 کاټو مال دی خلک یې په هغه باندې واخلي ویسي په ون باندې. د ونډونو خبره دلته موږ ختمه کړې ده ځکه دا د ون کار نه دی، دا د مستحق کار دی. نو البته خلک خو زیات دي لکه دا ولسوالي تاسو مخکې ویل چې ډېر غټ منفوس لري، غریبانان داسې زیات لري، خو هغوی بیا داسې خپله کټپورې جوړ کړي. نیم خلک چې ډېر عاجل دي ډېر فقیران دي دوی ته ثابت شي نماینده د جومات ورسره یي، جومات عالم ورسره یي، 2 کسان د قومي سپین ږیري ورسره د جومات والا، هغوی خپل د فقیرانو لیست راټولوي، بیا هغه موسسې ورته په لاس ورکوي. خو هغې کې 6 لیکلي موسسې والا ورته وایي چې داسې نه کېږي نه پوره کېږي، نو هغې 15 ته لیکي یا 10 لیکي او نور په آینده کې بیا پرې لیکي. هغه روانه مشکل نشته ته هغې کې توجیه کې ونه په سر کې. ما ورته ویلي چې بعض خلک داسې چې لوی هغه د نو شکایتونه دا خو موږ د چا شکایت کړو ځکه بل چا ده کړي، غالبا هغوی به ورته ویلي چې دا شی تاسو په ګټه نه دی. جمعه کې څو ورځې خلکو خدمت ته راځئ دلته په اداره کې؟ زه ورځ نه یم، فقط جمعې په ورځ نه یم. جمعې په ورځ نه یم، نور د موږ دلته د سهار چې موږ لمونځ وکړو وظیفې کوو یا تلاوت وکړو چای وچکو، بیا که هغه 7 بجې که 8 بجې خلکو خدمت ته راغلو ولاړ وي، مګر راباندې بیا داسې ماښام اذان دین بعضې مسایل د ماښام نه وروسته هم راځي، څوک جنګ وکړي یو څه داسې تکلیف ته ورسېږي. موږ دې ته آماده یو، آمادګي مې نه چې دلته بوخت یو مصروف یو او داسې زه اوس غیر حاضر بیخي یم نه، ځکه ته د جمعې په ورځ باندې چې ته لاړ شم یو څوک دوست یا 2 ته لاړ شم او داسې بله پوښتنه د مریض وکړو، نور چې ته ځان نه مصرف کوم. د کور غړو ته څومره وخت ورکوئ؟ خپلو کور غړو ته زه خو مسافر یم، دا 2 ورځې کېږي اشبان راغلي دي. نه خو خامخا دا خو کور مې پاکستان کې و، د ما ته دلته مشکل دا و چې ایزه مې نشته ده، نو ایزه مې بیا سره پرېږدي راپرېږدي نه، ما تقریبا دا 15 میاشت روانه ده ما د سفر، نو وګو سفر دی ورخه بالکل واقعیت دی.
غالبا خو ځوان کې خو دا هغه راځي او سره تولید خاصه کېږي خو د دې نه کوي. د امارت دلته په دې خاوره قایمېدل د هغې نه مخکې هم تاسو مطلب جدوجهد کاوه لګیا وئ اوس مستقیما د ولس خدمت ته راغلی هغه ژوند څنګه یو هیله بخونکی و دا کوم یو کې ډېر راحت کوئ؟ داسې رسې لارې خو هر څوک چې غواړي یو هدف ته ورسېږي واقعیت هغه په لارې کې تږي نه باسي په لار کې ونې نه وي هدف د ځان رسول غواړي موږ الحمدلله هدف هم دا و دغه مرچې نه چې موږ پکې اول ورځ نه داخل شوي وو زموږ اکابر مشران او هغوی د کومندې لاندې د هغوی د امر لاندې به موږ تر دغه وخته پورې مبارزه وکړه مقابله هم د کفارو وکړه الله افغانستان ازاده کړو ازادي لاسه د افغانانو په لاس کې وغورځېده دا د فخر به یې کومه نو اوس خو د خدمت وخت دی هلته خو دا و چې یعنې مقابل که هر څوک یا د وژلو او یا د نیولو یا د تړلو وخت و پوه شوې نو اوس الحمدلله وژل او تړل نشته دی اوس د خلکو موږ د خوشحاله څوک خوشحاله زه خوشحاله یم که څوک راسي لاس کسان راسي خوشحاله یو خبره ما ته راوړي نو زه ډېر خوشحاله شم د دې خو یوه خبره ما سره د خولې خبره وي که یو څوک راسي ویل سوی یي نو منې سوري دا ډېر زور راکوي او دا ډېر زور راکوي هغه وخت کې دا زور نه راکوو د هغه په یو نوم باندې په یو شرعي سزا باندې موږ هغه رسوو ځکه هغه به د حکومت د امریکا هندوستان کې ولاړو موږ واضح هم تاړه مرتوي ټول شیان کول مګر شریعت هغه عام د شریعت مطابق غیر شرعي کار نه ده کړی خو الحمدلله اوس دلته داسې خوشحاله یو او پارک دورو داسې چې په تمام معنا الحمدلله اسلامي نظام قایم د اسلامي حکومت قایم ده ان شاء الله چې مجرم جرم ته نه پرېږدي نو کال د چا جرم کولی هغه کې به موږ نیوي چې موږ کوو اوس که په دې افغانستان څلورو ګوټونو کې څوک جرم کوي او د افغانستان وګړی په خبر چې هغه مسؤل وګړی ان شاء الله مخه به نیول کېږي. ولسوال صاحب یو بله پوښتنه غواړم دلته مطرح کړم چې دلته زیاتره وختونو کې داسې چې په حکومت باندې پخوا هم د ولس د طرفه نیوکې کېدې او اوس هم شاید داسې خلک وي څومره د برداشت قوه لرئ کېدای شي څوک انتخاب وکړي البته سالم انتخاب ستاسو حوصله څومره ده؟ وداسې راسې یو څوک راسي الله جل شانو چاته یو خدمت وسپاري بیا هغه سره امداد هم کوي نو دا کار ما په خپله نه ده غوښتی زه د امیرالمؤمنین یا د وخت والي د هغوی په حکم سره راغلی یم او په راتلو زه ناراضه وم ځکه ما دا توان ځکه نه د ځوان کې اوس الحمدلله چې هر څنګه تکلیف راسي برداشت یې مراره کړی دی او حوصله مې اوسه هم ابوځئ البته ما لهجه لږ تېزه نن خلک فکر دا کوي دا به موږ ته په غوسه یې دا زموږ نو دا نه ذاتي کار دی موږ چې ځان کې نثر نه راولو که نه نور خو الحمدلله څوک داسې هغه ونه کړي چې موږ چا د یو خبرې یا د هغه برداشت ونه کړو ځکه ولې ولس ته په دې کې سره ډېر ښه بزرګانو سره مخامخ کېږي بیا داسې خلک هم وي چې اوس هغه به تاب سي یا د حکومت سره په ټکر کې موږ هغه ټکر ورکوو د هغې حقوق سري شرعي چې موږ مطالبه وکړي هغې ورته ادا کوو کله چې چا حقوق په شرعي پوره سي زه فکر نه کوم چې مخالفت وکړي یا په یوه اداره باندې انتقاد وکړي یو خواهشات یې خواهشات خو نه پوره کېږي چا نفسي کار دغه نه پوره کېږي او یو دغه چا هغه خپل هغه غوښتنه شرعي غوښتنې او د امارت اسلامي د وګړو د خوا نه پوره کېږي نو هغه کار څوک غواړي هر وخت کې غواړي انشاءالله موږ یې خبرې ته امن وسلم نه وایو. ډېره مننه خوشحاله اوسئ ولسوال صاحب ستاسو د وخت راکول نه مننه وروستیو کې ستاسو پیغام اورو هغه خلکو ته چې اوس هم امارت اسلامي ته د یو مقابل په سترګه باندې ګوري یو قسم ډار ځان ته دغه کوي چې ګینې یره لري هغوی ته ستاسو پیغام څه دی؟ موږ داسې وایو چې هر څوک په خپله زانګو کې ښه ښکاري هر بچی د خپل مور په غېږ کې ښه ښکاري افغانی د افغانستان په حکومت کې ښه ښکاري هلته موږ دې دپاره امیرالمؤمنین خپل الله د حفاظتو کې خپل هغه ټاکلی کمیسیون هر وخت کې هغوی وغواړي چې راسي مخکې اول کې چې دوی لاړ نه وو موږ راغلي نه وو موږ ابصره الحمدلله دوره په ځای وه ټولې فیصلې د الله په مرسته سره موږ په خواص سره کړي په اطمینان سره هم کړي جذباتو کار نه اخیستی نو تر څنګه چې اوله چې څوک په تا باندې بمبارونه کوي څوک تا مقابل کې ټانکونه استعمالوي هغو ته عفوي اوس خو دا تکسیدلی یو جکې په پټي هغه ته بیخي اپه رسېد ته راسي تسلیم شي که اپه رانغله نو دا بیا د دوی د خپل ځان ته خپل ظلم کوي او امارت اسلامي خو نه کوم فشار به دوی نه چې دوی د وطن نه په داسې حال کې وشړل شي چې د دوی اسلامي نظام ته وفادار وي هغه د ولس خدمت ته وفادار وي نو دوی په دغه دوی د لار سي نه دوی چې کوم پلان دپاره لاړې هغه ناکامي موږ د هغوی نه غوښتنه دا د رایې چې خپلې خاورې ته اسلامي امت ته او دغه اسلامي امت هغه کې خاوره کې د خاورې کې خپل ورونو ته زموږ د خوا نه د امارت اسلامي خوا نه هېڅ مشکل هغوی ته نشته.
خپل عسکرو ته چې په پوسټو کې دي چې پوینټونو کې دي یا مطلب نور امنیتي ځایونه کې دي هغوی ته د ولس سره د روي توصیه و موږ غونډې لرو موږ غونډه هغوی راغواړو هغوی ته وایي چې د خپل لایحې مطابق قانون مطابق ولس سره چلیږي تاسو د ولس پیرداران یاستئ تاسو د ولس د مالونو د سرونو د دې حفاظت کوونکي یاستئ نه چور کوونکي چې ولاړل که تاسو کې خدای نه خاطر څو چرکونه پیدا سي دلته بل د امر اسلامي د درویشینه یا د انفورن هغه بده استفاده کړي و د کوزه ولسوالي نمندري ولسوالي تقریبا په ورځ باندې چکپان اچول د ولسوال سره د ولسوالي نه کوزه د ولسوال سره څو په خبر سره کسان دي سره وړي هغه سداس طالبانو چې هغه خلکو ګيري نوي غالبان پارسیوان په تور سره زبې ویلا بعد چې اوس دوی ځان ته مجاهدین ول طالبانو هغه ملتونی وو اختتابګر وګیر مکړه خلک خو ته مخکې خلاصي او $1,000 غالبا تر اخیستو هغه د قانون منګوله توسفر سیرونه لاندې نو سره څنګه کیږي نو الحمدلله تاسو مشکلات د منځوي نه څنګه تشويش وړي ولسته نو موږ بیدار او زیرک یو وروسته یو تاسو پیغام د بټي کوټ ولسته خاصتا نو هغه دار چې دوی ته دوه خبرې خو دوی د نفاق نه لاس واخلي سیبل سره په غټ قومي سیستم باندې ګوندي او دا پرې جوړول دا ګناه هم ده د خپل هغه په خطر کې چې راتلونکي په خطر کې دا نه کوي بل دوی د خپل اسلامي د حکومت ملا وتړي چې کله د ولس د حکومت سره ملا وتړل بیا یو دولت به ته نه رسیږي او موږ په مارت خپل مشرانو باندې بار چې موږ څوک راځي هغه ته دا وایم چې د بټ کوټ اخو سره ولسوال خپل کور ته کار کوي دا ولسوال د ماده بټ کوټ لکه ما ولسوال سره لکه ما کور سره ارڅ غواړي چې ما کور د خجور سي د دې اسلامي امارت نه دی خو چې خلک دلته زرا غله مده په خپل برخه غواړم چې امارت په کشمشرانو غاو کوم چې موږ په کشرانو باندې موږ په ولس باندې تاسو سره هم کوي هغه راګي الحمدلله څو مستعد د کار کوي څو مستعد فعال وسه د کار کوي روان دي نو ډیر خوشاله دي هغه نه موږ د اطمینان دي تور کو چې تاسو خپل هغه ونه کوي موږ خانه خطر احسان نه کوي احساس نه کوي خپل کار ته ادامه ورکوي څنګه تاسو مزدوري کول تاسو خپل وطن جوړول او دغه اسلامي حکومت سره ملاوتړي دا مې ورته غوړي مخالفت مې کوي مخالفت کې ګټه نشته خوشاله اوسېږي د همکارۍ او د روابطو دپاره خپل شمیره هم د خپل ولس دپاره وړاندې د وسره ما دغه کوم سره 0 او 9255 وسواتیا دا د نمبر دی وو بیا بل هغه دار چې یو سره 0 وسواتیا یو سره 14 وسوشل د نمبر صاحب چې خدمت یې ماته شپږ حتی زنانه هم رابطه کوي غریبانه بعد تقریبا ته ورسیږي یا شي د مال ټول لس کې خور دي هر وخت سره باندې غاګو کې د خدمت آماده یم ډیره مننه ولسوال صاحب چې وخت مو راکړ کور ودان تاسو نو ډیره مننه الله مو تاسو نو ډیره مننه خوشاله اوسئ د هوډ راډیو قدرمنو اوریدونکو دا ځانګړی باس چې د بټي کوټ محترم ولسوال صاحب سره مو ترتیب کړی و د بیا حاضرېدو پورې خپل کور باتا خان چینواري ته اجازه ورکړي د الله په امان